د ترکیې په خبرو کې پاکستاني لوري ژمنه کړې ده چې نور به د افغانستان پر ضد هیڅ ډول سرغړونه نه کوي. دواړو لورو چمتووالی ښودلی څو د اوربند هوکړې تعقیب او د سرغړونو معلوماتو په اړه یو څلور اړخیزه چینل رامنځته کړي. د ملي تدارکاتو کمیسیون په نوبتي غونډه کې د 3.5 میلیارډ افغانیو په ارزښت سره 22 پروژې منظور شوي. دغه پروژې د اسلامي امارت په بودیجه تمویلیږي او پکې استنادي دیوالونه، کانالونه، د ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه او نورې پروژې شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راغلی او په مهمو موضوعاتو به له افغان لوري سره خبرې وکړي. د سرچینې په لیکنه، سرحدي همکارۍ، اوبه او قضایي چارې هغه څه دي چې افغان او ایراني لوري به پرې خبرې وکړي. او په غزه کې د اسلامي جهاد مجاهدینو له منځګړو هیوادونو غوښتي چې اسرائیل پر غزې د بریدونو بندولو ته مجبور کړي. اشغالګر پوځ پرون ادعا کړې وه چې د غزې په نصرات کې د اسلامي جهاد پر غړي برید کړی.